د لوی او مهربانه خدای په نامه. حمید حسن څوک ده؟ د حمید حسن په اړه پټ رازونه او حقیقتونه. ملګرو که چیرې زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. چټک توپ اچوونکی حمید حسن وپېژنئ. حمید حسن د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ځانګړی نوم ده. هغه د جون په لومړۍ نیټه په 1980 میلادي کال کې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. اوس مهال څه د پاسه 21 کاله عمر لري. واده یې کړی دی. حمید حسن د افغانستان ملي لوبډله میرلیبن کرکټ کلب، یانګ ټیم او پاکستان کسټم کرکټ لوبډلو کې لوبېدلی دی. په ښي لاس چټک توپ اچونه کوي او په ښي لاس توپ وهنه هم کوي. حمید حسن او لوبې په 22 ورځنیو لوبو کې برخه اخیستې، 11 پاڼې یې توپ وهنه کړې ده او 92 منډې پکې جوړې کړې دي. په یو ورځنیو لوبو کې لوړې منډې 11 دي. په یو ورځنیو لوبو کې 9 څلوریزې، 2 شپږیزې وهلې او 4 یې کیچونه نیولې دي. شلوریزې لوبې 22 شلوریزه لوبې کې 9 پاڼۍ توپ وهنه کړې ده. ټولې پکې 50 منډې جوړې کړې او 22 یې لوړې منډې دي. 3 یې څلوریزې، 2 یې شپږیزې وهلې دي او 2 یې کیچونه نیولې دي. حمید حسن تر اوسه هیڅ ټیسټ لوبه نه ده کړې. توپ اچونې 22 ورځنیو لوبو کې 50 وکټې اخیستې دي. په یوه لوبه کې د 45 منډو په ورکړې سره 5 وکټې اخیستل غوره توپ اچونه ده. 2 ځلې 4 وکټې اخیستې دي او یو ځل یې 5 وکټې ترلاسه کړي دي. 22 شلوریزو لوبو کې 22 وکټې اخیستې دي. د 22 منډو په ورکولو سره د 4 وکټو اخیستل غوره توپ اچونه ده. د یو ورځنیو لوبو پیل یې په 2009 میلادي کال کې د اپریل په 19 نیټه د سکاټلند خلاف کړی دی. وروستۍ یو ورځنۍ لوبه یې په 2014 میلادي کال کې د آیرلینډ خلاف کړې ده. د شلوریزو لوبو پیل د 2010 میلادي کال د فبروري په لومړۍ نیټه د شلوریزو لوبو پیل د آیرلینډ خلاف په سریلانکا کې کړی دی او وروستۍ شلوریزه لوبه د مارچ په 18 نیټه په 2014 میلادي کال کې د ویسټ انډیز خلاف کړې ده. حمید حسن او لوبو ته د بیا راتګ هیله یې. حمید حسن چې په لومړیو کې د افغانستان د فسټ بالینګ پلار ګڼل کېده، یو وخت یې سخت دوران و. د نړۍ 2مه درجه لوبډلې له ښکاري توپ اچونې څخه تر پوزې راغلي وو. آیرلینډ، سکاټلند، نیدرلینډ، کاناډا، هانګ کانګ، پاپوا نیوګیني او نورې لوبډلې په خپلو یارکرو توپونو ځپلې وې. په 2010 میلادي کال کې شلوریز جام کې د توپ اچونې صفتونه کېدل. په خپل لومړی توپ یې جیک سکالس له میدانه بهر کړ. حمید حسن چې په انګلستان کې د میرلیبن کرکټ کلب په یوه لوبه کې د پښې په برخه کې ټپي شو. بیا یې د حجم او جوش برخه یو څه کمه رنګه شوه. په نړیوال 500 اوریز جام کې د بالینګ سټار ډیر خوندور نه و، خو بیا یې هم د افغانستان د فسټ بالینګ تشه ډکه کړې وه او سینګکاره یې بولډ کړ. له دې وروسته یې په لوبډله کې د ټپ له امله شتون کم شو. اوس یو ځل بیا لوبو ته راغلی. نوموړی د روغتیا ډاډ ورکړی او د 2019 میلادي کال نړیوال 500 اوریز جام په درشل کې افغان لوبډلې سره د چټک توپ اچوونکي په صفت ملګری شوی ده او سکواډ کې شته. له دې جام وروسته حمید حسن د کرکټ لوبو سره مخه ښه کوي او تقاعد اخلي.